د افغانستان د کرکټ مینوالو سلامونه او نیکې هیلې. دا وارې مو د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو دوه لوبغاړي چې یو بلال سمې دی، حتما که تاسو د افغانستان د 19 کلنو لوبډلې د وروستۍ لوبې لیدلې وي، د بلال سمې بالینګ به مو لیدلې وي، او بل کپتان سلیمان صافی دی چې دی بیټسمین د بیټینګ به مو هم لیدلې وي. دی مو له ویسټ انډیز دواړه راسره دي. تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایم. ډېره مننه چې وخت مو راکړ. دغه د ملي ټیم لوبغاړي خو چې په تلویزیونونو باندې دوی وښودل شول، ډېرې لوبې وکړې، نو خلکو ډېر ولیدل. او تاسو په اول ځل چې په تلویزیون باندې وښودل شئ، نو خلک ستاسو له څېرو سره اشنا شول، ستاسو په استعداد خبر شول، ستاسو له لوبې سره اشنا شول. راځئ له دې راته پیل کړئ. سلیمان صافی، دا راته وایه چې په افغانستان کې په کومه سیمه کې تاسو کرکټ کوئ، په کوم ولایت کې، په کوم ټیم کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په افغانستان کې هم په کابل کې کرکټ کوم، په کابل اکیډمیانو کې کرکټ کوم، او په بند امیر ټیم کې مې مختلفو ټیمونو کې هم د ډومېسټک په بند امیر او کاپیسا ټیم. ښه، او بلال جانه تاسو؟ ان صاحب زه خو کونړ سره تعلق ساتم او کرکټ ډېر کرکټ مې په کابل کې کړی. اول شروعات مې د کونړ نه او د هغې نه وروسته بیا کابل ته راغلم او په کابل کې بیا یوبیا اکاډمۍ کې پریکټس کوم. ښه، ډېر ښه. دغه د سلیمان جان غږ لږ ټیټ دی، که دی لږ لوړ وغږېږي نو دغه د غږ اندازه برابر شي. ښه، نو څومره وخت کېږي چې تاسو کرکټ شروع کړی بلال جانه؟ بیا به همدغه پوښتنه سلیمان راته جواب کړي. ان صاحب زما خو د 2014 اول ترمن دغه ټیم کې اکاډمۍ ته رالم او پریکټس مې شروع کړ. د هغې نه مخکې مې کرکټ کوو، ټینس بال مې ډېر ورکوټیوالې نه کوم. د بال کرکټ مې په 2015 کې شروع کړی و. هغه وخت کې مې میچونه کول، خو اکاډمۍ ته نه وم راغلی. نو د هغې نه وروسته چې زه کلي کې به ما کرکټ کوو، به خلکو ډېر سپورټولم. نو ما ته بیا دا خبره کوله چې ته کولی شي د افغانستان دپاره ولوبېږي او د افغانستان دپاره کرکټ وکړې، نو تا کې دا استعداد شته دی. نو هماغه و چې زه بیا لاړم اکاډمۍ ته، او د هغې نه وروسته مې په اکاډمیانو کې پریکټس کوو. د هغې نه وروسته شپږیزه مې وکړله. د پس بالرانو ټیلنټ هم یوه پروسه وه، هغې کې را پیدا شوم، بالینګ مې پکې وکړو، د خلکو خوښ شوم کوچز. نو د هغې نه وروسته مې د کرکټ شروعات کړی، تر اوسه لګیا یم. خدای مو کامیاب لره. او سلیمان جانه تاسې؟ نو کرکټ خو مې تقریبا 2014 نه شروع کړی. لومړی کې چې کرکټ شروع کړو، هغه وخت کې زه ډېر وړوکی وم، نو یو کاله پورې اکیډمي کې مې پریکټس وکړو. هغې نه پس د سکول لیول میچو ته راغلو، بیا ولایتي میچونه شول، بیا کیمپونه ول، بیا انډر 17 ټیم ته راغلم د افغانستان. همداسې 19 کیمپونه مو کړل، ریژن مو وکړو، فرست کلاس مو وکړو، لسټۍ مو وکړو. نو دغه ډومېسټک کرکټ هم اندیز نه مخکې راغلو. نو کله دې هم داسې فکر کړی و چې یوه ورځ به د افغانستان د 19 کلنو د لوبډلې کپتان یې، په نړیوال جام کې به د افغانستان استازیتوب کوي؟ 2020 ورلډ کپ چې کله کېدو، کله د نور هلکان پکې ول، نو دا هیله مې درلوده چې په 19 کلنو ټیم کې اوسېږم او لایف لوبې وکړم. او دا مې ډېر غټ ارمان و چې لایف میچو کې ښه پرفارمنس وکړم. یعنې هیله مو وه چې یوه ورځ به داسې راځي؟ او انشاءالله هیله مو وه او خواري مې ورته کوله. نو داسې کوم لوبغاړی دې په ذهن کې و د افغانستان په ټیم کې، یا د نړیوال لوبغاړو په منځ کې داسې کوم لوبغاړی چې غواړي چې د افغانستان ټیم ته راشي، خو دغسې لوبغاړی شي لکه دغسې چې ذهن کې مو کوم لوبغاړی په ساتلی و؟ په افغانستان لوبډله کې مې حشمت او د نجیب لوبه ډېره زیاته خوښېږي، چې غواړم د دواړو غوندې لوبه وشم کړی، چې هم وکټ وشم ساتلی او هم تیز بیټینګ خرکې وشم. نو ستا مینوال چې تا ګوري، همدغسې ورته ښکاري چې تاسو د نجیب او د حشمت په سټایل لوبه کوئ، همدغسې وځلیږئ. او بلال جانه تاسو تیز بالر یاست، فاست بالینګ کوئ. ما چې د پاکستان خلاف ستاسو بالینګ ولیدو، تر هغه مخکې مې چې ولیدو ستاسو دا درې واړه لوبې ما ولیدلې په تلویزیون باندې، په انټرنیټ باندې. تاسو 140 پورې ستاسو د بال سرعت دی. د دې سرعت نه مخکې خبر وای د خپل د بال د سرعت نه، د دغه قوت نه؟ ان صاحب مخکې ما درته مخکې مې دورې وکړله، په افغانستان کې یوه پروسه وه د ټیلنټ هند په نوم باندې. نو هغه وخت ما په افغانستان کې ټرایل ورکړی د پس بالرانو. نو تر 115 پورې 120 پورې پیس ما ویشتو. خو دلته چې مونږ کله وکته لایف میچ کې، نو زه ډېر زیات ډاډه شوم او ډېر زیات خوشحاله شوم او د خلکو ډېر زیات سپورټ کړم چې ماشاءالله ستا راتلونکی ښه ده او انشاءالله په افغانستان کې به د پس بالینګ تشم، د ته ډکې د حمید حسن ځای به نیسي، د دولت زدران ځای به نیسي. او همدغه ما د حمید حسن او د دولت زدران
زه ډیر زیات متاثر شوم او ما ډیر زیات فن راکړی نو دا غي په دغه باندې ما کرکټ شروع کړم ان شاء الله او دغه ارمان به مې الله پوره کړي ان شاء الله ان شاء الله خدای دې پوره کړي دا په سر چې پټۍ تړم کېدای شي هماغه علت دي او هماغه علت دغه مینوال مې ډیر زیات او هغه چې کله میچ کوي سر ته پټۍ اچولې او د افغانستان بیرغ په مخ وهلی نو دغه ما ته ډیر زیات خوند راکوه او زم دغه په مینه باندې دغه سلګو نو مخامخ ملاقات خو به د خامخا ور سره شوی یا مې د سن یادوم او بالکل کابل کې ور سره ډیر ملاقات مې شوی دی تیر کال د شپږیزه ټیم کې مو ور سره د بندیامیر ټیم کې زه لاغه سره یو ځای وم او ډیر زیاتې سپورټ اولم اوس مې سپورټ کوي نو مشورې به خامخا درکې درته چې دا دغه سی وکړه او بالکل دا یارکر به د خامخا دغه نه ذکرې دا اول او بالکل دا ماغه سره زه کله چې زمونږ انډر 19 ته سلیکټ کېدو هغه وخت زمونږ د ټرایل میچونه نو هغه ته موږ راغوښتي هغه وخت کې نو د بس ډیر زیات سپورټ اولم چې په دې کنډیشن کې باید تدسي بالینګ وکړي دی وکړي دسي بالینګ وکړي سر کې څنګه بالینګ وکړي روسا ورونو کې څنګه بالینګ وکړي نو هغه اکثر لازم میچ ته ناستو مطلب وو چې کله به میچ ختم شو ما وته پوښتنه کوله چې یاره زما کوم ځای کې ستونزه ده کوم ځای کې مشکل لرم کوم ځای کې خیمه نو بیا به ما ته هغه خو د کول او ډیره زیاته مننه کوم دا غیر سپورت د سلیمان جان تاسو ویل چې د حشمت او د نجیب لوبه مخاخیږي هغه تعقیبوي غواړي چې هغه سي لوبغاړي شي د افغانستان لپاره هغه سره په تماس کې یاست لکه څنګه چې بلال سمي ویل چې حمید سره په تماس کې دی بالکل حشمت الله شهیدی سره په تماس کې دی ما نجیب زدران سره دومره تماس کې نه میچونو کې کله سره برابر شو حشمت سره ډېر تماس کې موږ سره مبارکي را لګلې وي انډیا خلاف امراته میسج کړي چې خپل لوبه دی وکاو دا اوسې ګنو میسج دا کې ډېر ځاته مننه کوم نو تا چې سلیزه وکړه د زیمبابوې خلاف لوبه کې د هغه نو وروسته ډیر وستایل چې په ټولنیزو رسنیو کې پر رسنیو کې افغان مینوالو ډیر وستایل اوس چې کوم مثبت تغییر ګوري د زیمبابوې نه مخکې لوبو کې په خپل ځان باندې په خپل سکل باندې اطمینان حاصل شوی دی نور هم چې تاسو کې دغه وړتیا و چې تاسو سلیزه وکړئ هم کولای شئ هیوادوال څخه ډېره مننه کوم چې ډېر زیات سپورټ کړم لوبغاړو ډېر زیات سپورټ کړم راشد ورو رحمت ورو ډېره زیاته مننه کوم ته او په خپل کانفیډنس ډېر زیاتېږي چې څومره ډېر ځونه کوي موږ سره کانفیډنس لیول کېږي نو دا موږ د کانفیډنس لپاره ډېر کوچې سلیزه مې وکړه 13 لوبو کې 50 کړم نو دا لوبې هم برابر ان شاء الله آسیا کپ کې چې مولوبي وبایللې په پاکستان باندې بیا چې پاکستان سره تاسو په ورلد کپ کې بنړیوال جام کې مخامخ شوي ډېر غټ فرق پکې وو علت په څه کې وینئ چې تاسو دومره په ډېر کم توپیر سره پاکستان ته مولوبه وبایلله خو په آسیا کپ کې مو دومره غټ توپیر باندې نه وبایلله کرکټ کې دا راځي چې کله یو لوبډله کې راشي نو زره مونټې دي شي نو موږ لوبډله کې دا توانایي و چې موږ دواړه میچونه باید وګټو ته خو دا د کرکټ ورځ د ورځ باندې غي د کرکټ وګڼو ته د وجه موږ نظر اوټم کړل او ولا لوبه وسله سالکان نیو ورنو پرشرایز هم شول دا وجه و چې تاسو کپټان یاست او تاسو کپټانی هم په سایل شوې ده د مینوالو له طرفه د یو کپټان په توګه په آسیا کپ کې چې ولوبېدی اوس چې په نړیوال جام کې لوبه کوي په عمومي ډول په خپلو لوبغاړو کې کوم مثبت تغییر وینئ یا څه نوې زده کړې مو کړي دي د آسیا کپ نه چې غواړئ دغلته هغه تېروتنې تکرار نه شي یا مثبت ټکي مو چلته زده کړي وو دلته په هماغه باندې لږ نور هم کار وکړئ هغه بیا تکرار کړئ نو آسیا کپ چې کله تیر شو هر لوبغاړي د خپل هم ایکسپیرینس شو ما ته ایکسپیرینس شو کوم ځکه چې وی کوه زه کوم کار وکړم کوم لوبغاړي چې کومه غلطیانه کولې دا غلطیانو څخه مخنیوي او بیا تکرارېدو څخه مخنیوي ورته وکړو دا ډېر زیات ضروري و هغه ایکسپیرینس او هغه تجربه چې حاصل شو موږ ته نو څومره چې ډېر میچونه یو پلیئر کې عموما ایکسپیرینس زیاتېږي غلطیانه کمې کوي د فاست بالینګ په اړه وغږیږو د افغانستان په اړه معمولا دغه یو نظر موجود وو چې فاست بالینګ کمزوری دی خو دغه موږ وینو چې په 19 کلنو ټیم کې دغه ستاسو تر څنګ کې دغه ځوان چې ناست دی بلال سمي دی په خپله فاست بالر دی د سره به لږ وغږیږم تاسو چې کله د پاکستان خلاف اوله وکټه واخیست هغه حسیب لوبغاړی مو چې اوټ کړه هغه د افغانستان نه مخکې لوبه کې سلیزه کړې وه ډېر داسې جوش باندې مو د هغه د وکټې د خوشحالي ونمانځله
دا د فاست بالر یو صفت دی او کنه کومه بله خبره په هغه لوبه کې چې تاسو دومره احساساتي شو په احساساتو مو دا مننه صاحب د کرکټ خپل اصول یو هر پلیئر ځان ته دغه لري که څوک یو پلیئر سنچري وي او هغه خپل سلیبریشن کوي څوک 50 وي خپل سلیبریشن کوي نو ما د پاکستان خلاف لایک میچ او ولا وکټ می واغسته نو ډیر زیات خوشاله وم د خوشالۍ نه مې دغه سلیبریشن وکړو او بل زه مخکې خبر شوم چې د په 13 میچ کې سنچري والد نو زه ډیر زیات خوشاله وم چې د افغانستان لپاره ما د سی پلیئر اوټ کړ چې هغه په 13 میچ کې سلمنډ کړی او ما په دویم ورکه اوټ کړ ډیر زیات خوشاله وم نو مطلب دا سلیبریشن خو د فاز بالر لپاره دی خبره ده په دې شکل سره بالکل په 19 کلنو ټیم کې تاسو یاست سلیمان جان د نور خو با استعداد لوبغاړي دي دوی خو طبیعي ده چې مثلا تاسو ول د کونړ نه یا سلیمان جان د کاپیسان او نور لوبغاړي د نور ولایتونو نه دغه لوبغاړو ټولول خو د یو چا مسولیت وي او څو خو دغه لوبغاړي پیدا کوي د دې استعدادونه پلټي بیا ټیم تراولي بیا سره یو ځای کوي چې په هغه کې د روزونکو ډیر مهم رولي تاسو د بالکل د دولت احمدزي یادونه وکړه مخکې له دې نه چې 19 کلن ټیم ته راشي په ولایتي لوبو کې مهم لوبې کړې وي څومره فرق ویني دغه روزونکو د دوی نه مو څه زده کړي دي ډېر شان چې مخکې پورې خبر نه وای ان صاحب ډېر فرق کوي ځکه ډومېسټک کرکټ او انټرنیشنل کرکټ ډېر زیات فرق کوي نو موږ مخکې میچونه کړي شپږیزه لیول مې کړی شکر الحمدلله ولایتي سیالۍ مې کړي او خو د انټرنیشنل کرکټ ځان ته پریشر هم لري ځان ته خپلام لري نو ډیر زیات فرق کوي د ډومېسټک کرکټ او انټرنیشنل کرکټ نو موږ په ډیر زیات څه زده کړل ان شاء الله راتلونکي کې منور د روزول کوم مشخصا د څه کوم شی چې تاسو ته ویلي وي یا وای تاسو ته نوی وي متوجي مو کی روزون کې خو هر ټیم موږ ته دا خبره کوي چې یاره ټیک اوی شي تاکي د استعداد شته ته چې دلته راغلی ته یو څوک نو د افغانستان په نمائندګۍ نو ډېر څه پکې شته سلیمان جان د روزونکو خبرې او مشورې د کپټان په توګه د لوبغاړي په توګه څومره مهمې ګڼئ تاسې د روزونکو مشورې خو ډېرې زیاتې مهمه دي ځکه د هغې چې زموږ تقریبا 25 کاله زیات د کرکټ تجربه لري نو هم منټلي هم فزیکلي موږ سره خواري کوي او کومک کوي ځکه چې یو لوبغاړی باید هم منټلي برابر اوسېږي هم فزیکلي نو الحمدلله دې دواړو کې موږ سره خواري او کوشش کوي مننه کوي ما په تلویزیون کې لیدل چې کله به یو بالر یا کنټرول په بال باندې نه درلود یا به وایډ بال کوو او یا به په لوز بال به کوو چې په شاټ به ولګېدو نو تاسو به لاړئ بیا به هغه سره مشوره کوله داسې کومه شیبه مو یادېږي چې بلال ته مو کومه خبره کړې لوبه کې قسم دا د لوبې منځ خو غواړم چې مینوال داسې احساس ونه کړي چې موږ ډېر جدي بحث کوو لکه داسې کومه شیبه وي چې تا ورته ویلي چې بلاله دغه بال دې دغسې وکړي بیا دغسې مه کوه او یا بلال ویلي چې زه صحیح ده زه داسې نه کوم بیا بلال جان سره خو زه ډېرې خبرې کوم ځکه زما د ټیم مین بالر دی زه پرې ډېر زیات باور لرم نو همیشه چې کله لوبو کې بالینګ کوي نو زه دې ته دا یو خبره ډېره کوم چې ستا هر یو بال ماته مهمه ده او هر یو بال ته ماته ځي کې او وکټ ټیکر دی زما د ټیم نو زه دا ډېر سپورټ کوم او بل ښه لوبغاړی دی او ښه بالینګ ماته کوي او بیا بلال جان خو ډېر داسې اګریسیو اکشن لري فاست بالر دی دی بیا خبرې اوري یوازې که عملي کوي هم ډېرې اوري او ډېرې عملي کوي نو دا خدای دې همدغسې لري د پاکستان باندې چې لوبه وبایلله افغان مینوال هم خفه وو زه مطمئنه یم چې تر هغوی به تاسو ډېر خفه واست احساسات څنګه وو د ماتې نه وروسته په هوټل کې په بس کې چې کېناستئ احساسات خو ډېر زیات خراب وو که زه درته ویم ما د غرمې ډوډۍ هم نه وه خوړلې د شپې مې بیا نه وه خوړلې بیا مې د سهار ناشته وکړه ځکه لوبه ټوله د رن آوټونو د وجې خراب هم سوه نو ځان ته هم خفه وم چې ټیم هم خراب سو لوبه هم خرابه سوه نو احساسات د هلکان ډېر زیات خفه اوسېږي هلکان هم ډېر زیات خفه ول په هوټل کې هم ډېر خفه ول بیا چې کله سبا شو ما ورته ویل مې مونږ د ورلډ کپ نه نیو تې اوسه پورې ورلډ کپ کې وو دعاګانې کوئ او خپل محنت جاري وساتئ انشاءالله مونږ به مخکې ځو په یو میچ باندې ورلډ کپ نه ختمېږي او نه یو میچ باندې کرکټ ختمېږي
نو به ډېرې لوبې ته بیرته وګټو انشاءالله. دا لوبې په تلویزیون باندې هم ښودل کېږي. زه مطمئن یم چې ستاسو د کورنۍ غړي به هم دا لوبې ګوري، ورونه، خویندې، میندې، پلرونه. د هغوی هغه له طرف نه درته شی راغلی دی چې سلیمان جانه دغلته دې ښه لوبه وکړه، مثلا ورور دې درته ویلي یا د کور کوم بل مشر درته ویلي یا بلال ته ویلي چې دغه بالې دې وکړه زما خوښ شو، خو بیا دغسې مه کوه. هسې د مشورې تر کچې د کور د غړو عکس العمل څه شي و ستاسو دغه لوبو په لیدلو باندې؟ کور کې خو ماشاءالله ټول میچونه کتل، ځکه هلته ناوخته هم شروع کېدل، خو بیا هم زموږ ټولې لوبې کتلې او راته ویلې سپورټ کوله مې چې کله پاکستان خلاف رنه وشوم هغه مې راته ویلې ولې دلته وایي دویمه منډه کوله. او نو ما ویلې دا د قسمت خبره یې هلته 1 سکنډ او نیم سکنډ کې فیصله کېږي. نو د کرکټ لوبو کې دا راځي او ماشاءالله لوبو کې مې ډېر زیات سپورټ کوي او خوشحاله یم د فامیل نه. او تاسو بلال جانه؟ ان صاحب همدغسې خبره ده، کله چې زه بولینګ کوم یا کوم میچ کې رن ډېر ورکړم لایفي یا لایف نه وي، نو همدغه ده ملګري یاران دوستان هم سپورټ کوي، میچ ګوري، کورنۍ مې هم په کرکټ باندې مې ترونه ډېر ښه پوهېږي، ورور مې، پلار مې، نو ټول ما ته دغه ډاډګرنه راکوي. کله سړی پرفارمنس ښه نه وي کله ښه وي، نو همدغه د کور نه سپورټ کېږم او ټول راته وایي چې خیر ده که دلته ونه شو دلته به وشي، خو خیر که دلته دې دا څه وکړه دا دلته بیا بل میچ کې مه کوه داسې کوه. نو حتما داسې یو سپورټ یې د کور نه طرف نه. څه فکر کوئ ستاسو کورنۍ به په تاسو باندې څومره ویاړي چې زموږ اولادونه د هېواد په اساسي خپل جام کې لوبېږي؟ زه ډېر د خوشحالۍ احساس کوم او کورنۍ مې ډېره زیاته خوشحالېږي. هر څوک که هر چا څوک کرکټ کوي یا داسې د ملک په سطح باندې په UFC کې راځي او د یو ملک استازیتوب کوي، نو حتما کورنۍ ډېر د ویاړ ځای او ډېر ویاړ پې کوي. نو په ما باندې خپله کورنۍ ډېره زیاته خوشحالېږي او ډېر د خوشحالۍ احساس کوي. او سلیمان جان خو کپتان دی، په دې باندې خو به 2 برابره خوشحالېږي. بالکل خامخا خوشحالېږي. زه هم خوشحالېږم چې کله د افغانستان لپاره د نمایندګي کومه دلته ښه نمایندګي وشو کړی، نو ډېر زیات زه خوشحالېږم. او همداسې فامیل چې کله د خپل ملک لپاره نمایندګي کوو او ښه نمایندګي وشو کړی، نو ډېر زیات خوشحالېږي او تشویقوي یم همیشه. نو زما خو فکر کوم زما پوښتنې خلاصې شوې. که تاسو کوم بل څه ور اضافوئ یا کوم پیغام لرئ، کومه بله خبره لرئ، نو زه وخت درکوم، مهرباني وکړئ. ان صاحب نور څه خو نشته، خو بس دغه یو پیغام دی هیوادوالو ته چې ډېرې دعاګانې راته وکړي. او تاسو څه ویل غواړئ سلیمان جانه؟ بالکل هیوادوالو دا هیله ده چې خپل لوبغاړي همیشه خپل په دعاګانو کې یاد ولري، که چېرته د ګټې وخت یا د بایللو وخت همیشه یې سپورټ کړي او همیشه په دعاګانو کې یاد ولري.